السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د تهجد لپاره کوم وخت چې دی هغه افضل دی چې په هغې کې ډېر ثواب دی. ګران کتونکو، د حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارک نه روایت دی. دا مبارک فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د شپې په اول حصه کې هم تهجد کړی دی او د شپې په منځ حصه کې هم تهجد کړی دی او د شپې په آخر حصه کې هم تهجد کړی دی. خو لیکن نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په آخره زمانه کې د شپې په آخره حصه کې تهجد ډېر زیات کړی دی. نو دې وجې نه علما کرام لیکي چې تهجد د شپې په هره حصه کې افضل دی، خو لیکن د شپې په آخره حصه کې تهجد ډېر افضل، ځکه چې په دغه وخت کې د الٰه العالمین رحمتونه ډېر رانازلېږي. نو په دې وجه باندې تهجد په شپه کې په هر ټیم کې کول دا جایز دی او صحیح دی، خو لیکن ډېر افضل دا د شپې په آخره حصه کې دی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.